ملګرو ملتونو د 9 په ورځ ویلي چې د فلسطین په غزا سیمه د حماس وسلوالې ډلې د ولکې ټینګولو یوه لسیزه وروسته د روغتیا، تعلیم، بجلۍ او د کار روزګار نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له وجې د شاوخوا 2 میلیونه خلکو ژوند سخت شوی دی. د ترکیې اقتصاد وزیر نهات زیبکچی د شروع په ورځ ویلي هیواد 190 کارګو جهازونه، 14 ټرکونه او یوه بیړۍ قطر ته لیږلي چې دا شان قطر له عربي هیوادونو سره د اړیکو خرابېدو وروسته خپل ضرورتونه پوره کړی شي. د چین په جنوب مغرب سیمه کې په چونګکینګ چړیاګر کې د جولای په 11مه د یوباو او یوبی نومې جوړه پانډاګانو لومړی کلیسا ولمانځل شوه. په دغه موقع مېلمنو د ګازرو سیوانو نه جوړ کیک پانډاګانو ته ورکړ.